د افغان ښځینه کارکوونکو د معاشونو د کمښت پریکړه له تبعیضه ډکه او ژوره خپلسري وبلل شوه. سلام د انیس میډیا درنو مینوالو ستړي مشئ. که چیرې زموږ چینل ته نوي راغلي زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. ملګرو ملتونو د بشر حقونو د عالی کمیشنرۍ دفتر د اسلامي امارت د حکومت له لوري د ښځینه کارکوونکو معاشونو د کمښت په پریکړه غبرګون ښودلی دی. د ملګرو ملتونو د بشر حقونو عالی کمیشنر والکر ترک د اسلامي امارت هغه پریکړه چې له مخې په دولتي بنسټونو کې د ښځینه کارکوونکو میاشتنۍ تنخواوې تر ټولو ټیټې کچې ته راښکته شوي غندلې ده. د بشر حقونو د عالی کمیشنرۍ د دفتر بیان دی لیستروسل په یو بیان کې د ترک له قوله لیکلي چې د اسلامي امارت دا پریکړه له تبعیضه ډکه او په ژوره توګه خپلسری ګام دی چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت لا پسې خرابوي. په بیان کې راغلی چې په کور د کېنول شوو میرمنو کاري تجربو ته په کتو د هغوی میاشتنۍ تنخواوې کمول سخت توپیري چلند دی. له ملتیا مو نړۍ مننه تر بیا ښې چارې.